السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبعد، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ معزز سامعین کرام، آج کی یہ مجلس صرف اور صرف اللہ رب العزت کے سچے دین کے دفاع کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ہمارا عقیدہ اور منہج اس پروگرام سے پہلے مختصر الفاظ میں سن لیں۔ ہمارا عقیدہ اور منہج شخصیات کا دفاع نہیں۔ اگر کسی شخصیت پر اعتراض ہو، اس کا دفاع کرنا ہمارا عقیدہ اور منہج نہیں، بلکہ ہمارا منہج کتاب و سنت کا دفاع کرنا ہے۔ اور شخصیت کا دفاع ہم اس صورت میں کریں گے کہ جب شخصیت کے پر زد ہوتے ہوئے قرآن و حدیث پر زد آئے، کسی شخص پر اس طرح زد کی جائے کہ اس کی زد میں کتاب و سنت بھی آئے، تو اس وقت اس شخصیت کا دفاع کرنا کتاب و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے یہ در حقیقت کتاب و سنت کا دفاع ہے۔ ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ ابو محمد امین اللہ الپشاوری حافظہ اللہ ورعاہ من کل شر وسوء، ان کے خلاف کچھ لوگوں نے ایک سی ڈی تیار کی جس کے اندر خوب حق کو چھپایا گیا اور صحیح باتوں کو مروڑ تروڑ کر باطل کی صورت میں پیش کیا گیا۔ بنفسی ہی وہ سی ڈی اس قابل نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے، کیونکہ اس سی ڈی کے اندر عامت الناس کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی، جو الحمدللہ ناکام ہے۔ لیکن ہم اس کا جواب اس لیے نہیں دے رہے کہ اس سی ڈی کی کچھ علمی حیثیت ہے، بلکہ ہم اس کا جواب صرف اور صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے ہاں تمام لوگ جمع ہوں تو ہمارا شمار بھی ان لوگوں کے اندر ہو جائے کہ جن لوگوں نے اللہ کے دین کے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، شیخ محترم استاد محترم کی عبارات کو تعویل القول بما لا یرضی بہ قائلہ کی بھینٹ چڑھایا گیا۔ ہر عبارت کا وہ معنی پیش کیا گیا جو کہ شیخ محترم کی مراد نہیں تھی، اور عبارات کو کانٹ چھانٹ کر پیش کیا گیا، جس طرح کہ انشاءاللہ آنے والی تفصیل میں میرے بھائی وضاحت سے اس کو بیان کریں گے۔ دو تین چیزوں کو بہت ابھارا گیا، بہت اٹھایا گیا، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ سن لیں۔ انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی پر ایمان لانا لازم و فرض ہے، اور انبیاء ان کی توہین کرنے والا وہ توہین کسی بات کے ساتھ کرے یا اپنے عمل کے ساتھ کرے۔ عمل کے ساتھ توہین یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی غیر کے فرمان کو اس پر ترجیح دے دینا، یہ عملاً نبی کی توہین ہے۔ وہ قولاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے یا عملاً، وہ اہل السنہ کے منہج سے ہٹا ہوا ہے، اور ہم ایسے بندے کے منہج سے دور اور وہ ہمارے منہج سے دور ہے۔ اور انبیاء
کہ عصمت کے بارے میں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو جمہور محدثین و صحابہ کرام اور ائمہ اعظام کا تھا، ان سے محبت رکھنا یہ ہمارا فرض ہے۔ دوسری چیز، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ساتھی جنہوں نے اپنے جان و مال کی بازی لگا کر اس دین کی اشاعت کے لیے محنتیں کی، جن کو اصطلاح میں صحابی کہا جاتا ہے، ان سے محبت کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ تو ہر صحابی وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے پاس علم زیادہ ہو یا کم ہو، ہر صحابی سے محبت رکھنا اور ان کے مشاجرات، ان کے اختلافات کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھنا، یہ ہمارا اہل حدیث کا منہج ہے۔ کسی بھی صحابی کی توہین کرنا ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے، اور اقوال صحابہ کے بارے میں، افعال صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو خود صحابہ کا اپنے اقوال اور افعال کے بارے میں ہوا کرتا تھا۔ ہم نے صحابہ کے اقوال و افعال کے بارے میں وہی لیا عقیدہ جو ان کا اپنا عقیدہ تھا اپنے بارے میں، کہ جب تک ان کا کوئی قول قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو تو وہ حجت ہے۔ اور یاد رکھیں، صحابی کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرتا۔ مخالفت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اس کو حدیث نہیں پہنچ پاتی، جیسے ہی اس کو حدیث پہنچتی ہے وہ رجوع کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو مخالفت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، حقیقت میں یہ عدم بلاغ ہے کہ ان کو حدیث پہنچی نہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابی کی ہر وہ بات جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو اس کو لینا ہمارا ذمہ ہے، ہم اس کو لیتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ اور منہج ہے۔ لیکن اس چیز کو کچھ لوگوں نے غلط انداز میں پیش کیا، باطل روپ میں پیش کیا۔ انشاءاللہ العزیز آج کے مختصر بیان میں اس کو کھول کے پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ بات کہی گئی کہ عوام الناس پر کفر و شرک کے فتوے لگائے گئے۔ یاد رکھیں کہ عوام الناس پر کفر و شرک کے فتوے ہم نے نہیں لگائے۔ ہم تکفیر معین کے قائل نہیں۔ تکفیر معین کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کا جب خیال کیا جائے تو اس کو بجا لاتے ہوئے کسی کی تکفیر کی جا سکتی ہے۔ یہ سگرے کبڑے جوڑ کر لازم المذہب لیس بمذہب، یہ بات مسلم ہے سب کے ہاں کہ لازم المذہب مذہب نہیں ہوتا۔ یوں ہی یہ بات پیش کی گئی کہ تقلید کو شرک کہا گیا ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ تقلید کی مختلف اقسام ہیں۔ بعض قسمیں شرک ہیں جو کہ فریقین کے ہاں بھی مسلم ہیں، بعض حرام گمراہی اس درجہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مدد سے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کی توفیق سے ان کے شکوک و شبہات یا ان کی تلبیسات کا جواب دیں گے، اور یہ سی ڈی مختصر پیغام ہے ان کے لیے۔ اگر وہ اپنی ان عادات سے باز نہ آئے تو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے پھر جو رویہ وہ اپنائیں گے، دن نہ ہم کما دانو، ہم ان کو اسی طرح اس کا بدلہ دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے، ہمیں دین حق کی خدمت اور اس کے دفاع کے لیے چن لے۔ ابھی میں بلا تاخیر اپنے بھائی فضیلت الشیخ جلال الدین حافظہ اللہ کو یہ ذمہ داری سونپتا ہوں کہ وہ اللہ کی مدد اور اس کی نصرت سے اس پیش کی جانے والی سی ڈی کا مدلل جواب پیش کرے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. زما عزتمندو سامعینو کرامو، ابتدائی او تمهیدی خبری او زمونږ د دې پروګرام غرض د الله په توفیق سره زمونږ ورور بیان کو چې بعضې اشخاص د شیطان د لمسولو د وجې نه د کتاب او د سنت د داعیانو توهین، د هغې سپکاوی، په هغې باندې الزامات، قسمه قسم پروپیګنډې، خلاف الحقیقت خبرې دا مشورول غواړي او په هغې کې خپل ورځ او شپه او دا قیمتي اوقات صرف کوي. نو زمونږ لکه څنګه چې محترم شیخ دا خبره وکړه، د دې وجې نه دا دفاع نه کوو ګنې چې دا د یو شخصیت خبره ده، بلکې دا د شخصیت باندې د الزام لګولو په ذریعه باندې خلق د قرآن او د حدیث د ښکلي او مزیدار دعوت نه منع کولو سازش دی. او بیا دویمه خبره دا چې حدیث کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من ذب عن عرض اخیه، چا چې د یو مسلمان د عزت نه دفاع وکړه نو الله رب العالمین به د دې مخ د اور نه د قیامت په ورځ باندې بچ کړي. نو دې وجې نه موږ ډېر صبر نه کار واخیستو، دې دپاره چې انتشار پیدا نه شي، اختلافات په خلکو کې ډېر نه شي. او بعضې داسې خلک دي چې هغوی د خپل ذاتي شهرت دپاره او د بعضې نورو اغراضو دپاره بار بار زمونږ په دې حق دعوت باندې اټیک کوي او د هغې په خلاف باندې پروپیګنډې کوي، کله د سیډیانو په شکل کې، کله د کتابونو په شکل کې، کله د بیاناتو په شکل کې. نو آخر د صبر هم خامخا یو حد وي. مونږ هم دا حق لرو چې یو سړی راپاسېږي په مونږ دروغ تړي. زمونږ اهل حدیث هغه خلک چې هغې دنیا کې راپاسېدلي دې دپاره دي چې انبیاء کرامو عزت د ټول مخلوق نه ډیر شي
دا ټول مخلوق شاته او انبیاء کرام دا مخکې شي او هغې پسې دوی داسې الزامات لګوي او موږ ته قسمه قسم غلط الفاظ په دې سیډي کې استعمال شوي دي چې هغه انشاءالله تاسو خپله وګورئ. نو د هغې د وجې نه موږ مجبور شو چې موږ د هغې چې کوم دروغ دي هغه د الله په توفیق سره د عوامو په مخ کې بیان کړو. نو دې وجې نه زموږ د بیان چې کوم دی دا په 3 حصو باندې مشتمل دی. اوله حصه به د دې کس د بعضې دروغ او خیانتونه او دجل او فریب موږ بیان کړو. دې دپاره چې کله تاسو دې خبره باندې یقین پوه شي چې دا سړی دروغجن دی په دلیل سره موږ تاسو ته وښیو چې دې دروغ ویلي دي، بعضې عبارات لولي، بعضې پرېدي. نو ما بعد چې کوم مسایل راځي د هغې باندې د پوهې په باره کې به تاسو ته بیا ډېره اساني د الله په توفیق سره. دویم په دې یو 50 منټو بیان کې هم دی بیچاره تقریبا 14 یا 15 عربي غلطیانې د عربۍ غلطیانې کړي دي چې کوم یو ماشوم الحمدلله زموږ یو 2مې درجې طالب او اولې درجې طالب هم هغه غلطیانې نه کوي د الله په توفیق سره. نو هغه غلطیانې موږ بیانول غواړو دې دپاره چې د هغې حقیقت بیان شي. چېرې دا سړی څه علمي حیثیت نه لري خو لیکن اسې د خپل ځان د مشورولو دپاره دا کارونه شروع کړي دي. د دې وجې نه د الله په توفیق سره د خپل مسلک خلک هم چې کوم سنجیده خلک دي هغه د دې تایید نه کوي د الله په توفیق، ولې هغوی ته پته ده چې دا حق دعوت دی دا څوک ودرولی شي. لکه خپله دې د دې اعتراف کړی دی په دې سیډي کې او دا خبرې کړې ده لکه تاسو به اوس دا واورئ چېرې دا دعوت روان دی او خورېږي پاکستان کې او په افغانستان کې او په دې ممالکو کې دا دعوت روان دی الحمدلله. د دې وجې نه چې کوم سنجیده خلک دي هغه د دې تایید په دې مسله کې نه کوي د الله په توفیق سره. او درېیمه حصه به زموږ د دې بیان د هغې د دجل او د فریب تفصیلي جوابونه وي. د هغې چې کوم شبهات پیش کړي دي هغې کې چې کوم مرکزي شبهات دي او هغې کې غټ دروغ ویلي دي نو موږ به د هغې جواب کوو. د ټیم د قلت د وجې نه چې کوم مرکزي او ډېرې ضروري خبرې دي باقی به د الله په توفیق سره انشاءالله به زموږ رساله تفصیلي را روانه ده په هغې کې به د الله په توفیق سره د هغې د هر یو خبرې دروغ موږ راوباسو